السلام علیکم دوستانو، څنګه یې؟ هیله ده روغ جوړ او خوشحاله به یې. دوستانو غواړم تاسو ته وښیم څنګه کولی شو خپل وزن مو کم کړو. نو د ویډیو د شروع کېدو څخه مخکې زموږ چینل در سره سبسکرایب او تر څنګ یې د بیل نښه باندې کلیک وکړئ. زموږ هره ویډیو زر تر زره تاسو ته در ورسیږي. راځو د ضرورت وړ مواد. دوستانو 8 ګیلاسه اوبو ته ضرورت لرو. جوش کړې اوبه او بیا به یې یخوئ. کله چې یخې شوې نو دوستانو بیا به 20 پاڼې د نعنا یا ویلنې پکې واچوئ. کله چې دا پکې واچوئ نو دوستانو بیا به 2 دانې لیمو راواخلئ، پاک به یې ومینځئ، ټوټه به یې کړئ او بیا به په هماغه اوبو کې واچوئ. بیا به دوستانو 1 دانه بادرنګ پوست کړئ، پوستکی به یې وباسئ، ټوټه به یې کړئ، په هغه اوبو کې به یې واچوئ. بیا دوستانو 1 دانه ادرک ته ضرورت ده، ادرک زنجفیل به پوستکی به یې وباسئ، په اوبو کې به یې واچوئ. نو دوستانو کله چې دغه ټول واچول دا په یخچال او یا د شپې لخوا په سړه هوا کې به یې کېږدئ تر څو یوه شپه پرې تېره شي. د خوړلو استعمال. دوستانو د دغه اوبو د څښلو لپاره کوم ځانګړی وخت نشته، خو تاسو کولی شئ د جوړولو څخه یوه شپه وروسته هر وخت په تشه خېټه په کافي اندازه وڅښئ. له خوراک څخه نیم ساعت مخکې په نهاره څښل یې غوره پایله ورکوي او ډېره ګټه لري. که په پرله پسې توګه دغه اوبه وڅښو په یوه اونۍ کې دننه به تاسو 4 کیلو وزن کم شي. دوستانو ویډیو پای ته ورسېده. مننه.